د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ چې یو له لرې پرتو ولسوالیو څخه ده او په تېره اداره کې ورته د بیا رغونې په برخه کې هیڅ ډول پاملرنه نه ده شوې چې اوس مهال د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د سړکونو خرابوالي له امله د ناروغانو په لیږد او د کرنیزو توکو په انتقال کې نورو سیمو ته له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي او زیاتوي چې د ژمي موسم کې واورې اورېدو پر مهال دغه لاره تړل کیږي او د مسؤلینو څخه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتونکي دي. ډېر له ستونزو سره مخ یو پوه شو که چېرته دا سړک جوړ شوی وای سړک پوخ شوی وای اوس موږ تقریبا پلیالم ښار ته په 4 غنټو کې رسېږو خو که پوخ وای موږ ته 1 غنټه لار وه ته موږ عمومي سړکونه هم لرو فرعي سړکونه هم لرو په ډېره کچه سره په عمومي سړکونو کې باید زیات کوشش وشي ځکه ډېر خراب دي پر وخت سره رسیدګي یې هم نشو کولی د مال انتقال هم نشو کولی د مریضانو انتقال هم نشو کولی سړک ډېر بې حده خراب ده ژمی دلته ډېرې سختې واورې کېږي او بله داسې اوس سړک چې کوم ده د غاښې 3-4 سړکونه دي له کوتل ده او 3-4 سړکونه دي خو یو فعاله سړک نه ده. له بلې خوا بیا د خروار ولسوالۍ ولسوال هم د سړکونو خرابوالي ستونزه مني او وایي چې د سړکونو رغونې په برخه کې که څه هم یو لړ اقدامات ترسره کړي دي خو کفایت نه کوي او کوشش کوي چې د خروار ولسوالۍ اوسیدونکو ستونزې د تل لپاره د سړکونو په برخه کې حل کړي. د لارې یو څه تر یوه حده خرابې شوي دي دا ستونزه یقیني ده. بیا اوس فلحال چې څومره کار د سړک په باب د پوښتن شوی هغه د څرخ نه د تر خرواره پورې د لارې د پوښتن په باب تر یوه حده کار شوی. د یادولو وړ ده چې د خروار ولسوالۍ د سړکونو په اساسي بڼه جوړېدو سره به د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو سره د اقتصادي پیاوړتیا او ستونزو ته د رسیدنې په برخه کې همکاري وکړي.